لغمان کې 200 بې ځای شوو او بېوزلو کورنیو سره مرسته وشوه. د رمضان د مبارکې میاشتې د مرستې په لړ کې نن هم د ولایت مقام په لارښوونه د لغمان د مرکز په ګډون د بېلابېلو سیمو 200 اړمنو بېوزلو او داخلي بې ځای شوو کورنیو سره د پیښو پر وړاندې د چمتووالي ریاست له لورې د خوراکي توکو مرسته د ولایت مرستیال والي الحاج شهزاده مظلومیار په لاسونو وویشل شوه. د مرستې د ویش پر مهال د پیښو سره د چمتووالي ادارې رئیس او د مرسته شوو فامیلونو غړو برخه لرله. مرستیال والي په خپلو خبرو کې ډاډ څرګند کړ چې د بېوزلو، زیانمنو، بې کوره شوو، یتیمانو او اړمنو سره به خپلې هرړخیزې بشري مرستې جاري وساتي او په دې برخه کې د ډېرو همکارو خیریه موسسو توجه هم جلب کړي چې په همکارۍ به یې ولسي خلکو اړتیاوو ته رسیدګي وکړي. د حوادثو ادارې د کومې مرجع او مقام نه چې څه کومکونه او مساعدتونه اخیستي دي هغه غواړي چې د ستاسې هغه بې بضاعته او محتاج او مضطر او فقیرو خلکو ته چې جنګونو په نتیجه کې بې ځای شوي یا متضرر شوي یا د ولایت مقام ادارې مناسب او لازم لیدلي هلته به تاسې خپل عرایض راوړي د ولایت مقام ته تقدیم کړي هغې یا پروسیجر او مراحل طی کړي د هغې په نتیجه کې تاسې مستحق ګڼلي یاستئ. نو هغه کومکونه او مساعدتونه چې د کومې مرجع نه راغستې دي هغه غواړي ستاسې په دسترس کې نن ورځ واچوي. نو پښتو کې یو متل دی تور توتان تر تاسې قربان. څه شی چې دوی سره موجود دي چې هغه تقریبا 50 کیلو لوبیا ده او 50 کیلو سیله وریجه ده، نرۍ وریجه ده چې د دې نه بله فوقالعاده وریجه هم نشته دي او غوړي دي 10 لیټره. دا 3 قلمه مواد چې ما تاسو ته ویل په کوم انداز او مقدار کې دا به یوې کورنۍ ته ورکوي. ښاغلي مظلومیار زیاته کړه چې لغمان ولایت کې زیات شمېر مستحقو کورنیو باندې مرستې ویشل شوي او لا به زیار او کوښښ وکړي تر څو اړمنو، بې ځای شوو او هېواد ته راستنو شوو کورنیو ته مرستې ورسوي. په شوې مرسته کې 25 کیلو لوبیا، 25 کیلو سیله وریجې او 10 لیټره غوړي شامل وه.